زمنګ د ویډیو مقصد هیڅ کلم چا پورې ټوکې کول او په چا پورې خندا کول نه دي، بلکې زمنګ مقصد صرف او صرف د خپلو مینوالو په مخونو خنداګانې خورول دي. نو ځکه زمنګ ویډیو په زړه په کلمو بالکل ماله. د ړومبي پاټ کې تاسو کتې چې شاهناز بیگم دلته ناسته ده، دا دوه جینکې رالي او دلته کې ودرېدې. خو اوس که تاسو وګوره دا پاټ را بدل شي نو دغه جینکو سره دلته کې شاهناز بیگم ولاړه ده. دې پاټ کې تاسو کتې چې د شاهد خان ګیره نشته، جامه یې کړې دی، خو چې ګانا ختمه شي نو بیا د شاهد خان ګیره هم راغلي او نظر یې تللی وي. دا جینۍ دلته راشي کینی، خپې یې ښکته وي او څپلۍ ته وګورئ بالکل کږې پردي دي، خو اوس د جینۍ خپې بره دي او څپلۍ بالکل نیغې دي. که تاسو وګورئ نو دا جینۍ ناسته ده، په لاسو کې کتابونه دي، خو چې کله انګل بدل شي او بیا راوالي نو کتابونه په ځمکه پراته وي او څپلۍ بیا کږې شوي دي. دلته کې دا چیپل دی بل مرګري له لاس په لیټر سوځوي، هغه ټوپ ووهي، خو لیټر دونه ورنږدې وي چې دا خو بالکل اور نه بلوي. په دې پاټ کې شاته کورم ښکاري او تشپاڼي هم ولاړ دی ښکاري، خو چې کله سین بدل شي نو بیا نه کور وي او نه هغه تشپاڼي وي. دلته کې دا سړی لګېدلی دی او پړینګ یعنې هیټه یې ښکاري، خو چې کله ولې دا کس راشي او بیا وګورئ نو خېټه یې پټه شوې ده. دلته کې چې دا پولیس والا دی ماشوم له دیکه ورکړي او ماشوم پروز در پرېوتو نه مخکې په تندي وینه راغلي، لګېدلی یې سایډ وي او وینه یې مخامخ په تندي راشي. دلته چې جهانګیر خان مورولي نو داسې نیغه پرته او چې کله بیا خو وګورئ نو په سایډ پرته ده. دلته جهانګیر خان راشي په دې ډزې کوي او دا جینۍ یو ځل دې ځای نه منډه کړي او چې کیمره دوباره ور واړوي نو دا خو بیا په دې ځای کې منډې وایي او مرګ دې پسې شاته دی او دا بیا هم خاندي. دا ښځه منډه کې په دې دیوالې سر ولګي نو بېهوشه شي را پرېوځي او دا ناوې چې کله جهانګیر خان نولي چې کله مړه شي نو دا داسې پرته او د دې په خوا او شاو کې هېڅوک هم نه او چې لږ ساعت پسې وښیي نو دا بیا داسې پرته او د ده په خوا کې خو دا ښځه راغلي. د دې ښځې په مخ باندې څادر نه او دا ښځه سیړیانو څه خوا کې پرته او چې لږ ساعت پسې وښیي نو د دې ښځې په مخ څادر هم راغلی او دا ښځه د سیړیانو نه دومره لرې پرته وي. دا ټول کسان لرې لرې پراته او چې لږ ساعت پس کیمره ور واړوي نو دا ټول یو ځای ته راغونډ شوي او دې پاټ کې ډېرې زیاتې غلطیانې دي. نو زه دا ویډیو اوږدول نه غواړم، د دې د وجې زه دې پاټ له بونس ورکوم. دلته جهانګیر خان اشارې کوي چې د ده ړوند نظر راغلی نو شاهد خان خو لا مخ هم نه دی راړولی نو جهانګیر خان ته څه پته ده چې د ده نظر راغلی او که نه. دا ګاډی لا دومره لرې په ګیټ هم نه یې راننوتې چې 3 پولیس والا یې بې ایشتي. دا گنجی چې کله مړ شي نو دې ځای کې او بیا چې لږ ساعت پس وښیي نو بیا دلته یي او بیا چې کله ګاډی په وتو شي نو وښیي نو بیا خو دې ځای ته رسېدلی. دا جینۍ شهید خان سره ولاړه نو د ده په شونډو سرخي نه یې لګېدلې او چې کله پلار خواله ورشي نو د ده په شونډو خو سرخي لګېدلې. د ګانې شروع کېدو نه مخکې د شهید خان ګیرې او چې ګانه شروع شي د شهید خان ګیره نه او چې ګانه ختمه شي د شهید خان خو بیا ګیره راغلي. شهید خان دا ټوپک د ټوپۍ نه دومره لرې کېدی او چې کله د کیمرې انګل چینج شي دوباره یې وښیي نو دا ټوپک خو د دې ټوپۍ په خوا کې پروت وي. دلته شهید خان جهانګیر خان ته څوک ورکړي نو دا ډېر سیډیانو ته ورسي او چې کله دې سیډ نه ښیي نو دې سیډ نه خو سیډیانې بالکل په نظر نه راځي. دا پولیس چې کله شهید خان گرفتار کړي او په ګاډي کې تاڼې ته بوځي نو شهید خان چې د پولیس والا نه تښتي نو که تاسو دې ګاډي ته خیال وکړئ نو دا ګاډی خو ولاړ دی. جهانګیر خان آصف خان په دې رسۍ کې راځوړند کړی نو دا رسۍ دومره اوږده او چې لږ ساعت پسې وښیي نو دا رسۍ دومره لنډه شوي. شهید خان جهانګیر خان ته دیکه ورکړي نو د دې اخته خراب شي او چې کیمرې انګل چینج شي دوباره یې وښیي نو د دې اخته خو بیا صحیح شوي او دا آخري جادو زما مطلب آخري میسټیک.